السلام علیکم. سهارنۍ خواړه یا ناشته بریکفاست. د سهارنۍ خوړو نه خوړلو عادت کم نقصانات منځته راوړي. چای په افغانستان کې تر ټولو زیات څښل کیدونکی مشروب دی او بې شمېره مینوال لري. خو ښه خبره دا ده چې دغه مشروب انسان له یو شمېر وژونکو ناروغیو هم ژغوري. په نوې څېړنو کې روغتیایي کارپوهان وایي چې د سحر چای نه څښل انسان د فلج او د زړه په مختلفو ناروغیو اخته کوي. په دې څېړنه کې 1,10,000 کسانو ژوند وڅېړل شو، په کوم کې چې 45 او یا له دې څخه زیات عمر لرونکي نارینه او ښځې شاملې دي. په دې څېړنه کې څرګنده شوې هغه کسان چې په اونۍ کې ډېر ځلې د سحر چای نه څښي، هغوی نسبت نورو کسانو ته ډېر فلج په ناروغۍ اخته کیږي، چې له همدې امله ډاکټران وایي چې په هیڅ صورت باید د سحر چای له لاسه ورنه کړل شي. په څېړنه کې د څېړل شوي کسانو له جملې څخه 3,722 کسان له فلج او 880 کسان د زړه په ناروغیو اخته شول. له دې څخه څرګندېږي چې په هر 100 هغه کسانو کې چې د سحر چای نه څښي، 20 کسان یې د زړه او یا هم فلج په ناروغیو اخته کیږي. دغه څېړنه د اوساکا د پوهنتون ساینسپوهانو لخوا ترسره شوې، کوم چې د خلکو بدني روغتیا له ډېر نږدې څخه تر نظر لاندې نیول شوې او څېړل کیږي. که چیرې د سحر چای نه څښل عادت وګرځول شي، نو ورو ورو مضر کلسترول په بدن کې زیاتیږي او د وینې فشار هم لوړیږي. کله چې دغه دوه ناروغۍ زیاتې شي، نو انسان په وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. سربیره پر دې د سیدني په پوهنتون کې ترسره شوې نوې څېړنه کې ادعا شوې چې هره ورځ 3 یا 4 ګیلاسه چای څښل د شکرې ناروغۍ خطر 50% ټیټولی شي. څېړنې کې همداراز ویل شوي چې هر ورځ یوازې 1 ګیلاس چای هم د دغې ناروغۍ څخه ژغورنې کې د پام وړ مرسته کولی شي. پرته له سهار چې باید چای وڅښل شي. نور وختو کې د خوړو وروسته چای څښل د معدې تیزاب زیاتوي او باید 1 یا 2 ساعته له خوراکو وروسته چای وڅښل شي. مننه.